تقریبا 28 اراده وسایط است و این وسایط روند اول است و روند بعدیشان در حدود 60 اراده وسایط دیگر هم تحت کار است. او موږ د 40 ولایتو مسؤلین موږ خوشحاله یو په دغه اقدام سره او موږ دغه اقدام چې وسو ځکه دا به پر حادثاتو باندې ډېر اغېز وکړي. خدمت اعلیقدر امیر المؤمنین جناب شیخ صاحب حفظه الله در او پیشنهاد ما بوده که همه سیستم ترافیک افغانستان دیجیتال شود. د کورنۍ چارو وزارت امنیتي چارو ستر معاونیت له لوري د هیواد د لویو لارو لپاره د ترافیکي پیښو د مخنیوي په موخه د ترافیکو ریاست ته 28 ارادې موټر وسپارل شول. یاد موټرونه په عصري ډیجیټلي سیستم سمبال دي چې پکې کامرې، د سرعت کنټرول وسایل او ګڼې نورې اسانتیاوې شاملې دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي دا د لویو لارو د ترافیکو پولیسو لپاره د موټرو لومړۍ جوپه وه او په دویم پړاو کې د لویو لارو لپاره 80 نور موټر هم په نظر کې نیول شوي چې ډیر ژر به یې د ویش لړۍ پیل شي. انشالله طبق نیازمندی اما وسایط تنظیم میشه و رنگایی که شما امروز مشاهده میکنین این رنگ مخصوصی است که به منظوری مقام رهبری وزارت و جلسه رهبری وزارت این را منظوری شده و این رنگ و یونیفرم مشخص ریاست ترافیک است و وسایط ترافیک همچنان منظم و به همچنان رنگ خواهد بود و این توسط شفقت مقام عالی ریاست الوزراء امارت اسلامی افغانستان که بودجه اختصاصی برشان تعیین کردن و امروز وسایط به مسئولین شهرها و ترافیک ولایت توزیع میشه و روند بعدی همچنان جریان است و اقدامات انشالله در آینده روی دست خواهیم داشت که انشالله نظم سالم ترافیک در سرتاسر کشور منظم خواهد شد. د کورنۍ چارو وزارت زیاتوي د یاد موټرو له ویش سره به د ترافیکي پیښو په کچه کې د پام وړ کموالی راشي ځکه دا مهال هم د تیر په پرتله ترافیکي پیښې د پام وړ راکمې شوي دي. و الحمدلله وزارت امور داخله شما شاهد هستین که اقدامات اخیری که روی دست گرفته شد تغییرات بسیار عمده در سیستم نظم ترافیک و همچنان الحمدلله جلوگیری از قسمت بزرگی از حادثات الحمدلله خیلی مثبت تمام شده. یعنی ما ارجبایی که در اخیر داشتیم حادثات و آمار و ارقام تلفات که در یک روز داشتیم الحمدلله او آمده تقریبا در یک ماه همچنان تلفات را ما داریم. یعنی در سابقه ما جریان شاهد ازی بودیم که تقریبا در روزی 28 الی 30 نفر تلفات داشتیم. امروز الحمدلله در ماه گذشته ما در حدود 28 نفر تلفات در حدود یک ماه داشتیم. یعنی یک تغییرات بسیار عمده و مثبت است. بلخا د ترافیکو ریاست مسؤلین وایي د دغه موټرو له ویش سره به د هیواد په ښارونو او لویو لارو کې د ترافیکي پیښو پر وخت رسیدنه لا چټکه شي او د ترافیکو د کنټرول لپاره به لازم امکانات برابر شي. په دې سره به انشاءالله العزیز زمونږ په هیواد کې د حادثاتو کچه بیخي راکمه شي انشاءالله العزیز او د خپلو هیوادوالو دپاره ښه خدمت وکړی شو. زمونږ د خپلو هیوادوالو نه غوښتنه هم همدا ده چې دوی د ترافیک اصولو پوره رعایت او د ترافیکي مقرراتو رعایت وکړي تر څو پورې د دوی خپل ژوند ژغورل شوی وي او دغه رنګه د ټولو هیوادوالو ژوند ژغورل شوی وي او دغه نړۍ چې نن 28 اراده وسایط مکمل الاسباب چې هغه په مجهزو کامرو باندې سمبال دي، هغه سرعت سنج باندې سمبال دي او هغه مکمل په نور وسایطو باندې سمبال دي. دغه رنګه د دې سره هغه کانټینران چې په شهراو کې په هغه ساحو کې چې حاصل پذیره دي چې هلته ډېر مشکلات پېښېدل په هغو کې به ځای په ځای کېږي تر څو زموږ پولیس ترافیک وکولی شي چې د خپلو هیوادوالو دپاره شپه ورځ په جوپړ کې په خدمت کې واقع نو انشاءالله العزیز دغه نړۍ به نور هم دوام لري، نورو ولایتونو ته به انشاءالله العزیز غځېږي او موږ په دې باندې ډېر افتخار کوو، خوشحاله یاستو چې الحمدلله موږ د دې پرمختګ نن شاهد حال یاستو او موږ د کورنۍ چارو وزارت د محترم مقام د هڅو نه
د ریاست الوزرا د عالي مقام د شفقت او د مهربانۍ نه ډېر خوشحاله یاستو او انشاءالله العزیز چې موږ ته په راتلونکي کې نور هم توجه کېږي تر څو چې زموږ او ستاسو د هېواد ترافیک پولیس په خپلو پښو باندې ودرېږي او خپل ولس ته لا ښه خدمات ترسره کړي. او ځکه زموږ پر شهرا باندې په اکثره وخت کې اعتصاد کېدلې خو رسیدګي به پر هغه وخت باندې نه کېدل. اوس الحمدلله چې زموږ دغه موټر برابر سول په شهرا باندې به زموږ د ترتیب الحمدلله ښه جوړ وي. په هر وخت کې به کوم مشکل راغلی هغه به د ملګري پر وخت رسېږي او موږ د 4 ولایتو مسؤلین موږ خوشحاله یو په دغه اقدام سره او موږ دغه اقدام چې وسو ځکه دا به پر حادثاتو باندې ډېر اغېز وکړي. الحمدلله په 100% کې به 80% د دغه حادثاتو کچه راټیټه سي. دغه راز د کورنیو چارو وزارت د ترافیکو لپاره د یوې نوې طرحې خبر هم ورکوي چې د منظورېدو په صورت کې به د افغانستان ټول ترافیکی سیستم به دیجیتالی شي. یک روند بسیار خوبی که روی دست داریم پیشنهاد شده به مقام عالی ریاست الوزراء و از او میره به مقام مشرتابه امارت اسلامی افغانستان خدمت القدر امیر المؤمنین جناب شیخ صاحب حفظه الله. در او پیشنهاد ما بوده که همه سیستم ترافیک افغانستان دیجیتال شود و خدماتی که در او قسمت داریم بودجه‌ای که از اونها می‌خواهیم همه‌شان در نظر گرفته شده و امیدوار هستم که به شفقت اونا روند سالم ترافیک و جلوگیری کامل از حادثات در سرتاسر کشور تنظیم شود. 28 رادیو موټر د میدان وردګ، کندهار، غزنی، هرات، بغلان، نیمروز، فراه، سمنګان، بلخ، جوزجان او فاریاب ولایتونو ته وویشل شول او د نورو ولایتونو د لویو لارو لپاره به هم ډیر ژر د تیز رفتاره موټرو د ویش لړۍ پیل شي.